د وخت تلویزیون درنو لیدونکو سلام و وخت مو بخیر. پام راړوم د شپږو بجو خبرونو ته. پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. په میدان وردګ ولایت کې د ساینس توري تر نامه لاندې د سیالۍ ترسره کېدل. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي ګوښه کېدنه. په کابل ښار کې د موسمي ناروغیو زیاتېدل. او په غزه کې د اسرائیلو په تازه بریدونو کې د 27 کسانو وژل کېدل. اوس هم بشپړ خبرونه. زه ذبیح الله وصال یم. د میدان وردګ ولایت د پوهنې ریاست د ساینس مدیریت له لوري د یاد ولایت په کچه د ساینس توري تر نوم لاندې سیالۍ ترسره شوې. په دې سیالیو کې د جغتو ولسوالۍ اوسیدونکي لومړی مقام او د دایمیرداد ولسوالۍ اوسیدونکي دوهم مقام خپل کړ. د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانع وایي د دغه وزارت له نشه یي توکو سره د مبارزې معین عبدالحق همکار د افغانستان لپاره د همکاریو له همغږۍ کوونکي فاضل اګین اردوغان سره کتلي دي. په دغه کتنه کې د کروندګرو لپاره د نشه یي توکو د بدیل کښت او د روږدو د درملنې او ملاتړ په برخو کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. د ایران د کورنیو چارو وزارت وایي هیواد یې نور د افغان وګړو د منلو ظرفیت نه لري. سکندر مومني له خبریالانو سره په خبرو کې ټینګار کړی چې له اسنادو پرته کډوالو ایستل یې لومړیتوب دی. تر دې وړاندې یوه نظامي قمندان هم له ایرانه د افغان کډوالو ایستلو ټینګار کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د افغانستان لپاره د دغه وزارت ځانګړی استازی ټام ویسټ د افغانستان د استازولۍ له دندې ګوښه او د بهرنیو چارو وزارت د بندیزونو د هماهنګۍ د برخې مشر ټاکل شوی. په افغانستان کې واک ته د سرپرست حکومت له رسیدو وروسته د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له دندې ګوښه او پر ځای د هغه مرستیال ټام ویسټ وګمارل شو. د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د دې وزارت وزیر خلیل الرحمن حقانی په اسلام آباد، کویټه، پیښور او د ایران په مشهد، زاهدان او تهران ښارونو کې له آتشو سره د افغان کډوالو د عمومي وضعیت او ستونزو په اړه خبرې کړې دي. د کډوالو وزارت په وینا د کډوالو آتشو په دې ناسته کې د افغان کډوالو د وضعیت، کړنو او دوی ته د وړاندې شویو خدمتونو په اړه حقانی ته معلومات ورکړي. ورته مهال د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر په دې لیدنه کې د چارو په چټکتیا ټینګار کړی او زیاته کړې ده چې هڅه کیږي چې ایران او پاکستان کې میشت افغان کډوالو ته د پاسپورت او تذکیرو د ویش برخه کې اسانتیاوې رامنځته شي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې کابل کې موسمي ناروغۍ زیاتې شوي دي. د دغه وزارت ویاند شرافت زمان امرخیل وایي چې په تیرو 3 میاشتو کې نږدې 2.5 میلیونه ناروغان چې په تنفسي ناروغیو اخته وو له دوی سره ثبت شوي دي. برېښنا شرکت پر خپله ایکس پاڼه د یوې ترکي کمپنۍ له مسؤلینو سره په دغه کتنه کې د کجکي برېښنا تولید فابریکې په ګډون د لمریزې، بادي او له ګازو د برېښنا تولید پروژو اسانتیاوو، پانګونو او همکاریو په اړه خبرې کړې دي. په دې کتنه کې د واویا په نوم ترکي کمپنۍ مسؤلینو له لوري په سروبي کې د 120 میګاواټه او په هرات کې د 200 میګاواټه بادي برېښنا پروژو په اړه معلومات وړاندې کړي دي. همدارنګه د برېښنا شرکت اجرایي رئیس عبدالباري عمر د هر ډول همکارۍ ژمنه کړې. د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ سرپرست وزیر د تازه میوو له یو شمېر سوداګرو او صادروونکو سره کتلي او د حاصلاتو د راټولونې پر مهال یې د صادراتو پر وړاندې پر شته ننګونو خبرې کړې دي. نوموړي ډاډ ورکړی چې د سوداګرۍ او خصوصي سکتور ملاتړ کوي او په خبره یې هڅه کوي چې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستان سره د صادراتو په برخه کې د شته ستونزو د حل په موخه خبرې وکړي. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې پر تورخم دروازه د افغان او پاکستان ترمنځ د سوداګریز بهیر بیا پیل شوی خو ټکنی دی. تورخم دروازه له تیرې څه مودې راهیسې د دواړو لورو ترمنځ د سوداګرۍ پر مخ تړل شوې وه چې د هر ځل په څیر یې اندېښنې پیدا کړې وې. د هیواد یو شمېر رسنۍ د ریاست الوزرا د مقام دفتر له لوري وستایل شوې. د حکومت د اطلاعات او رسنیو په مرکز کې په همدې اړه ځانګړي مراسم جوړ شوي وو
چې د واک ټلویزیون او څو نورو رسنیو مسؤلین د هغوی د غوره فعالیتونو او د حکومتي ادارو د لاسته راوړنو په پوښښ او خبرولو کې خپل ملي او اسلامي رسالت په ښه توګه ترسره کړی و وستایل شول. حکومتي مسؤلینو ژمنه وکړه چې د هغو رسنیو ملاتړ به کوي چې په مسلکي توګه خپلې چارې پر مخ وړي، اسلامي او ملي ارزښتونه په پام کې نیسي. له هیواده بهر غزه کې د اسرائیل په تازه بریدونو کې 37 تنه وژل شوي دي. رویټرز بیا د اسرائیلي ځواکونو له قوله راپور ورکړی چې په دغه بریدونو کې د حماس غورځنګ مرکزونه په نښه کړي دي. اخوا په فلسطین کې روغتیایي مسؤلین وایي په دغو بریدونو کې د کډوالو کمپونه په نښه شوي چې په تلفاتو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د ایران سپاه پاسداران تیره شپه په تلابیب او اسرائیلو یو شمېر نورو برخو کې د 200 بالاستیک او هایپرسونیک توغندیو پر مټ د صهیونیستي رژیم پر تاسیساتو برید کړی دی. تر اوسه د دې توغندیز برید د کره جزیاتو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو سپاه پاسداران یوې اعلامیه کې ویلي چې شاوخوا 90% توغندي په بریالیتوب سره د موخې په ځایونو لګېدلي دي. ورته مهال د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان پر خپله ایکس پاڼه لیکلي د ایران او سیمې د مشروع حقونو، سولې او امنیت ټینګښت په موخه د صهیونیستي رژیم تیروتنو ته پرېکنده جواب ورکړل شو. د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتونیو بلینکن پر خپل ایکس لیکلي چې له هندي سیال جی شنکر سره یې کتلي دي. بلینکن زیاته کړې چې په دغه کتنه کې د نړیوالو ننګونو پر حل، سیمه ییز امنیت او سوکالۍ او اقلیم بدلون په اړه خبرې کړې دي. په دغه کتنه کې د دواړو لورو پر دوامدارې همکارۍ هم ټینګار شوی دی. رویټرز خبري اژانس د ډنمارک د پولیسو له قوله راپور ورکړی چې نن چهارشنبې د ډنمارک پلازمینې کې د اسرائیل سفارت تر څیرمه 2 چاودنې شوې. د راپور پر بنسټ د ډنمارک پولیس د پیښې څېړنه کوي. د سپورت له ډګره د میدان وردګ ولایت د بدني روزنې او سپورت امریت له لوري د پهلوانۍ فدراسیون د 7 کلبونو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ پیل شوې چې یوه ورځ به دوام وکړي. او وروستی خبر هم دا چې د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې د 20 اوریزو او 15 اوریزو سیالیو لوبډل مشر بابر اعظم د خپلې لوبډلې مشري پرېښوده. اعظم د دې پرېکړې په اړه پر خپله ټویټر پاڼه ویلي چې لوبډل مشري د ده لپاره دروند کاري بار و او اوس د دې وخت را رسېدلی چې دغه مسؤلیت پرېږدي او په خپلې توپوهنې تمرکز وکړي. د واک تلویزیون درنو لیدونکو له ملتیا او لیدلو مو مننه. دا و مهم او وروستي خبرونه.